سلام علیکم. که چیرته ستاسې د ژوند بیلنس خراب شوی یا نه پوهېږئ چې زه څه وکړم، ما ته څه کول پکار دي، همداسې ګاډه وډه زندګي مو روانه وي، د زړه تنګون وي، بیخي د ژوند په هغه ردم باندې نه پوهېږئ، هغه حالاتو باندې نه پوهېږئ چې زه په کوم طرف روان یم، ما ته څه کول پکار دي، زما مستقبل به څنګه وي. نو زه غواړم چې دوه درې نکتې تاسو سره مختصرې شریکې کړم. اول نمبر باندې په داسې وختونو کې دا دې ته تشویش مه کوئ، دا د هر چا په ژوند کې راځي او دا خامخا له 7 کالو کې یو ځل راځي. دویم نمبر باندې تاسې په دې وخت کې یوازې یو مختصر غوندې هدف ځان دپاره وټاکئ. صحیح ده، نور ټول ژوند دې ستاسې ګډوډ وي، خراب وي، یا د غربت وي، یا د هر مشکل وي، هېڅ خبره نشته دی، دا په هر چا باندې راځي. سخته ده، واقعا سخت دی په انسان باندې، خو د دې تر څنګ یو وړوکی غوندې هدف وټاکئ او د هغه هدف د اچیف کولو ترلاسه کولو خواري وکئ. مثال د خبرې، تاسې په ژوند کې کار کوئ، د قالینو کاروبار کوئ، یا د رخت کار کوئ، یا د سپلیو کار کوئ، یا مثال تاسې ماشینونه خرڅوئ، یا یو خیاطي کوئ، یا کوم بل داسې کسب کوئ تاسې، خو ستاسې دا کار او دا ژوند ډېر بېسوره روان دی. د دې تر څنګ تاسې یو وړوکی غوندې هدف وټاکه چې زه به فلانکۍ ژبه یادوم، زه به مثال د تاریخ په باره کې زده کړه کوم، یا مثال زه به د دې خپل کار تر څنګ یو وړوکی غوندې بل داسې یو کار شروع کوم، په دې کار کې به زه مخکې ځم. نو چې کله ستاسې په ژوند کې یو وړوکی غوندې بل هدف هم وټاکلی شي، دا به تاسو دپاره داسې وي لکه سټپني به وي، یا تاسو دپاره به داسې وي یو مرستندویه کار به یو مرستندویه لار به وي. د کامیابۍ سوچ ساتئ، یا د کامیابۍ فلټر خپل ذهن کې ولګوئ. ښه ګوره، دوه قسمه انسانان دي په دې دنیا کې. یو قسم وي چې هغوی د خپلې کامیابۍ فکر نه کوي، هغوی چې هر څنګه ژوند تېروي، هر څنګه حالت کې بس به تېرېږي، بس خبره ختمه ده. دویم قسم خلک دي چې هغوی غواړي چې یو څه وکړي، یو څه پرمختګ وکړي، یو څه کامیابۍ ترلاسه کړي، یو څه ستر اشخاص جوړ شي، د ټولنې دپاره مؤثر شخص تمام شي. د دې دا سوچ دا وي، د اول قسم خلکو سوچ نه وي. نو په دې کې فایده چې شاید چې کله تاسې د کامیابۍ سوچ ولرئ، دا داسې ده لکه ستاسې دماغ ورته فلټر، چې کله بیا تاسې په لاره کې مزل کوئ، ژوند کوئ، نو تاسو ته به په دنیا کې فرصتونه ښکاره کېږي. دا داسې لکه یو جال غوندې، لکه مثال اوبو دپاره یو ویاله کې تاسې جال ولګوئ چې کوم ماهیان تېرېږي، تاسې به هغه ماهیان رانیولی شي. که چېرته د کامیابۍ دا فلټر ستاسې په دماغ کې نه لګېدلی، دا سوچ ستاسې په دماغ کې نه او همداسې بېغام او بېفکره اوسېږئ ورسره، نو ډېر فرصتونه به ستاسې مخې ته راځي، ستاسې د نظرونو نه به تېرېږي، خو تاسې به د هغې په باره کې کوم اقدام نشئ کولی، کوم فرصت به نشئ ترلاسه کولی. او که چېرته تاسې فلټر لګولی، نو تاسې به بیا کولی شئ چې په کامیابۍ باندې د خپل ذهن نه استفاده وکړلی شئ او تاسې کامیابي ترلاسه کړلی شئ. دریم نمبر باندې چې اخري او تر ټولو مهمه نقطه ده چې هر څونه سختي په تا راشي، هر څومره تکلیفونو کې ته، هر څومره غمونو، ستړیاوې او زحمتونه به تاسې راشي، الله تعالی قربت مه پرېږدئ. یقین وکړئ چې موږ چې هر څونه سختي تېروو، سختي زغمو، په دې دنیا کې څومره ستړیا او زحمتونه تېروو، اطمینان زموږ د زړونو نه ختمېږي، سکون زموږ د زړونو نه ختمېږي. واحده لاره د الله تعالی قربت دی، الله تعالی ته ورنږدېکت دی. ډېر وخت داسې چې ستاسې ورونه، خپلوان، دوستان، هغه نږدې خلک چې تاسې پرې ډېر باور لرئ، بیا هم هغوی تاسو دپاره کوم مرهم او یا هغې هم تاسو دپاره د سکون کوم سبب نشي جوړېدلی. په داسې وختونو کې یوازې د الله تعالی سره دوستي، د الله تعالی سره رابطه، او د الله تعالی سره د رابطه هم په دې خاطر مه جوړوه چې والله زما دا کار بند دی، زه به د الله تعالی سره رابطه جوړه کړم او نور به خپل کار کوم. نه، بلکې یو مستقله دوستي ورسره جوړه کړه د الله تعالی سره. په هفته کې، په میاشت کې، په میاشتو کې یو ځل یو طرف ته خاموشه کښېنئ، غوندې خپل فکر کوئ، یا مثال له خبرې کله نه کله تهجدو ته راپاڅېږئ، الله تعالی ته دعا کوئ. شاید په اوایلو کې تاسو هېڅ شی هم محسوس نه کوئ، هېڅ تاسې زړه ته سره نه شي چې زه د الله تعالی سره دا دوستي کوم، دا څنګه دوستي ده، یا د دې په خوند باندې پوه نه شئ. خو چې کله بیا تاسې الله تعالی سره دوستي کول شروع کړئ، بیا الله تعالی ته التجا کول شروع کړئ، بیا دعا په شکل کې، په منځ کې الله تعالی طرف ته خپله توجه برابرولو په شکل کې، تاسې به ورو د الله تعالی د دوستۍ، د الله تعالی د قربت، د خوږوالی او حلاوت دا په زړه کې احساس کوئ. او که چېرته داسې نه وي، نو بیا به ستاسې دا ژوند هم ګډوډ روان وي، ستاسې هر یو شی به تاسې غواړئ چې د مادیاتو په زور باندې حل کړئ، بله خوا ته به مو وس هم نه رسېږي، یو خوا ته به ناتوانئ، یو خوا ته به غربت ځپلی، یو خوا ته به بدبختیو ځپلی، بله خوا ته به ګناهګار یو، د الله تعالی نه به ډېر خلک ما داسې لیدلي دي چې هغوی په غربت کې الیاذ بالله د الله تعالی نه منکر شول، الحاد ته واوښتل. ډېر خلک داسې ما لیدلي دي چې هغوی باندې سختۍ راغلې، تکلیفونه پرې راغله، هغه سختیو الله تعالی نه منکر کړل، خو څه شی فایده وکړله؟ چا ته د نقصان ورسو، چا ته د فایده ورسوله، چا نه د انتقام واخیسته، چا نه د زور واخیسته، هېڅ چا نه هېڅ هم نشئ کولی. تاسې چې ځان ته څونه سوچ کوئ، د هغې نه ډېر واړه به د الله تعالی د ذات او د الله تعالی په باره کې تاسې چې څونه ځان ته سوچ کوئ، د هغې نه ډېر واړه یاست. موږ او تاسې ځان ته څونه فکر کوو، د هغې نه ډېر واړه یو. موږ چې هر څومره هم سختۍ په موږ باندې راشي، موږ سره یوازې او یوازې دا لاره ده چې د الله تعالی عبادت،
د الله تعالی بندګي تابعداري د هغه نه بیا د رحمت امید ساتل غوښتنه ترېنه کول یو ځل نه سل ځل نه زر ځلې خو بیا هم د الله تعالی د رحمت او د الله تعالی د امید د لمنه مه پرېږدئ د الله تعالی نه غوښتنه کوئ همیشه دپاره د الله تعالی قربت ترلاسه کوئ د الله تعالی سره نږدېوالی یقین وکړئ تاسې به بیا سهار کې یو ګناه وکړئ ماښام کې به په دې باندې پوهېږئ چې تاسې نه کومه خطا شوې ده یا تاسې په کوم مشکل کې واقع شوي یاستئ یا مثال له خبرې تاسې یو ښه کار وکړئ یقین وکړئ ستاسې زړه ته به اطمینان راځي تاسې به حس کولی شئ چې تاسې په دا ژوند کې بامعنا ژوند تېروئ نو په دې خاطر د الله تعالی دوستي او قربت دا د ژوند یو مهمه کامیابي ده یو مهم راز دی د کامیابۍ الله تعالی به تاسو ته اطمینان او سکون در نصیب